ملت غږ ته د کندهار د 9 او 15 ناحیې اوسېدونکو په رالېږل شوي غږ کې شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټي خدمات او تلیفوني شبکې ډېری وخت کار نه کوي. زموږ خواته نېټ بیخي کمزوری دی، د جفرکۍ خوا د عرب خوا نه ده، بیخي کمزوری دی او پانته په رمضانانه کې هم دغسې دي، خواته هم کار نه کوي او په جفرکۍ کې چې دی خوا خو بیخي کار نه کوي، بانک ونه خېږي کار نه کوي. دلته زموږ په سیمه کې شبکې سم کار نه کوي، یوه شبکه هم سم کار نه کوي او بل دغه دی چې پیکیجونه هم ډېر لوړ دي، د نیټ بیه هم ډېره لوړه ده. دوی چې کومې واجې کړي وې هغه یې نه دي کړي تر دا اوس پورې چې دوی ولې نیټ به هم ارزانه سي، دغه بیا هم ارزانه سي، خبرې بیا هم ارزانه سي. نو موږ وایو چې زموږ خبرې نورې نه دي پکار، زموږ په عمل کې کار پکار دی چې په عمل کې باید یو څه وسي. نو زموږ په سیمه کې په حقیقت کې هم شبکې کمزور دي، هیله ده چې دغه دپاره یو څه وسي. په ورته وخت کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او له مسؤلین غواړي ترڅو تلیفوني او انټرنیټي خدمات لرې پرتو سیمو ته وغځوي. په پنجوایي ولسوالۍ کې نیټ ډېر کمزوری دی، پیسې مو ډېرې مصرفېږي، نیټ کار نه کوي. البته د زنګ ټلیفون هم کار نه کوي، مثلا پیسې مو ډېرې مصرفېږي، نیټ کار نه کوي، ساده ټلیفون هم کار نه کوي. واقعیت هم شبکې ډېرې کمزوري، یو خو پیسې کټوي، موږ په خبر لا نه پیسې کټ کړي او بل دونجې کمزوري ده چې پټو پر سر واچې 3G سي چې پټو د سر سیسه کې 4G سي داسې حد پورې کمزوري دي. ملت غږ د کندهار د اوسېدونکو شکایت د مخابراتو ریاست تر مسؤلینو رسولی چې اړوند مسؤلین د یاد شکایت په ځواب کې داسې وایي. دا موږ د دې سره شریک کړي دي د مخابراتي شبکو سره، هغو دا دغه ویلي دي چې مثلا دا پر دا خادو باندې چې دی ازدحام دی لوډ دی، د دې په باره کې دی دا اوس ترتیب شروع کړي دي چې مثلا انتنان به موږ ډېر وو او دغه لړۍ روانه ده د انتنانو د ډېرېدو ده چې په مختلفو حوزو کې انتنان درېږي او درېدلي هم دي، اوس هم شروع دي او د ډېر حده په دې کې چې دی سلام ډېر انتنان دري انشاءالله. اول پلان خو دا و چې موږ دغه ولسوالي مرکزونه د ولایت سره وصل کو، هغه کې الحمدلله موږ کامیابه سو. داسې ولسوالي اوس موږ نه لرو چې هغه دې وصل نه وي د مرکز سره. انشاءالله دا لړۍ روانه ده او دا به هم انشاءالله ژر که خدای کوله چې ولسوالۍ کې به هم خدمات ډېر قوي سي او د ډېرې حده به ولسوالۍ هم کور سي. خلکو مشکلات او د خلکو غوښتنه چې مثلا د نرخو په باره کې باید چې څه فرق وکړي. اوس خو دا دی هغه د فایبر لړۍ روانه ده، کېدای سي په دې کې انشاءالله ترتیبونه سم سي. تخنیکي وسایط زموږ اوس راغلي دي چې ډرایو ټیسټ ورته وایي، هغه کار په شروع دی چې د شبکو کیفیت معلوموي چې په کم اندازه کې ده، ټیټه ده، مثلا هغه درمیانه ده، لوړه ده. هغه لړۍ روانه ده انشاءالله، هغه به هم ژر د ژره بیا د سره شریکه سي چې هغه موږ یې خپل دغه پوره کړو ډرایو ټیسټ.